دې ټیم کې چې دنو په طارق جمیل صاحب باندې چې دنو ډیر زیات تنقید په سوشل میډیا باندې روان دي ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده کنه طارق جمیل صاحب چې دنو د ډاکټر نبی اخواته ناست او هغه نکاح تړي ملګرو نو خلکو ډیر زیات غټ تنقید کړي دغه د ځوی بیان هم راغلی د مکمل حقیقت ته څه شروع کوم یا تاسو به هم حیران شئ په سوشل میډیا چې ویډیو ګورئ کنه چې په طارق جمیل صاحب پسې جوړه کړی وي ملګرو ځوی چې دا بیان ورکړی دی هغه دا خبره کړل چې زما پلار چې دنو اوس بوډا دی او هغه چې دنو دغه ډاکټر نبی اخواته کې ناستل نه پکار او ډاکټر نبی چې دی نو هغه نه خلکو سوشل میډیا والے چې دنو هغه ویډیو کړل په هغه باندې غانې ورچې د طارق جمیل صاحب چې په هغه کې دی نو خلکو چې په دې باندې ډېر غټ تنقید وکړو چې دا سینه و پکار د تبلیغ جماعت چې دنو د هم بدنام کړل ملګرو چې نور چرته هم چا دي سینه دی کړ کنه او ډاکټر نبی چې دنو زمونږ د تبلیغ جماعت چې دنو د هم چې دنو بدنام کړل نو ډاکټر نبی چې دنو واده او دوی واده او هغه چې دنو بے پردې باندې نه جمیل صاحب چې دنو هغه خواته ناسو داغه نه پس چې دنو خلک ډېر زیات تنقید کوي او د طارق جمیل صاحب چې کوم زوی دنو هغه هم دا تنقید کړي چې زما پلار نه و پکار چې دا د ډاکټر نبی اخواته سي جوخ نه استه ملګرو وای دا ول نه و پکار او دا د طارق جمیل صاحب چې کوم زوی دنو هغه دا خبره هم کړي دا و دي چې دنو زمونږ ریاضګات راغلی او چا بوله نمبر ورکړی وای زینه پیژنم او دي چې دنو راغلی او ډنګ سرود کړی دی د مولانا طارق جمیل صاحب د پکور کې او بیا چې دنو د ویډیوګانې کړلو په هغه باندې غانې ورچې په هغه طارق جمیل صاحب هم دی وای زما پلار چې دنو هغه خواهشات نشته ځکه چې هغه اوس بوډا دی هغه چې دنو خواهشات ختم شوي دي اوس یو طرف ته چې په سوشل میډیا باندې تنقید روان دی چې طارق جمیل صاحب لنه و پکار چې دا چې د دغه ډاکټر نبی اخواته چې دنو ناسو الله پاک دې په موږ باندې خپل رحم وکړي حالات ډیر زیات خراب طرف ته روان دي ډاکټر نبی واده وشو دوی واده وشو داغه نه پس چې دنو په طارق جمیل صاحب باندې او دا ولګید او دا د چرته هم بیان شي پاتې د ملګرو تاسو ته وګوره چې سوشل میډیا ته یو پیر خبر ورولېږي کنه هغه چرته بیا هم داسي نام کو ډاکټر نبی او دا بدنام کو الله پاک دې موږ باندې خپل رحم وکړي په سوشل میډیا باندې دا ډیره زیاته ویډیو روانه ده خو طارق جمیل صاحب چې کوم ازوی ده هغه دا بیان ورکړی چې زما پلار لدا شي نو پکار دا چې دنو مناسب نه و چې زما پلار چې دنو داغه خواته ناسو طارق جمیل صاحب یاد او چې دا د ډاکټر نبی خواته ناسو خو الله پاک دې خیر ته اوس په سوشل میډیا باندې دا ویډیو ډیره زیاته وایرل دي چې طارق جمیل صاحب لنه پکار کنه چې دا د ډاکټر نبی خواته ناسو دا چې دنو د طارق جمیل صاحب د پریاشګه کې چې دنو دا نکاح تړل شو د ډنګ سرودم کړل دا چې دنو ویډیوګانې کړلو په دې باندې غانې ورچېلې ځکه چې مولانا صاحب چې دنو هغه خواته ناسته تبلیغ جماعت چې دنو تبلیغ جماعت یو کس ته او هغه خواته ناسته او داغه نفس چې دنو هغه داسي چل وکړو یار په دې باره کې سوال کوم دي کمنټ وکړئ الله پاک دې موږ باندې خپل رحم وکړي په سوشل میډیا چې دنو په مولانا صاحب باندې ډېر تنقید روان دي چې دې چې دنو دې نه نو کول پکار او زوی چې دنو په خپل بیان ورکړی دی هغه دا بیان ورکړی چې زما چې کوم خپل د نه دی نه پکار چې دا مناسب نه و ملګرو